سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ یاست. زه یم حکمت الله او نن تاسو د داسې موضوع په اړه خبرې کوم چې ستاسو ژوند بدلولی شي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو لایک، کمنټ او شیر کړئ او له داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته بحث وشیم چې تاسو ته د ډایورسټي ویزا لاټرۍ په اړه پوهېدل غواړئ. که دا ستاسو لومړی ځل وي او یا مخکې هم غوښتنلیک ورکړی وي نو تر پایه راسره پاتې شئ، ځکه دا چانس ستاسو د راتلونکي لپاره ډیر مهم کېدای شي. لاټرۍ پروګرام چې د ګرین کارت لاټرۍ یا د ډایورسټي ویزا نوم هم پیژندل کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي. دا پروګرام په 1990 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د کډوالۍ او تابعیت قانون د یوې برخې په توګه جوړ شو، ترڅو هغه کسانو ته چې له هغو هیوادونو څخه دي چې لږ مهاجرین متحده ایالاتو ته لیږلي د دایمي استوګنې یا د ګرین کارت ترلاسه کولو فرصت ورکړي. لاټرۍ په 1995 میلادي کال کې وشوه، که څه هم له دې لومړۍ لاټرۍ وړاندې د کډوالۍ یو څو ورته پروګرامونه هم شتون درلود چې د محدودو ویزو فرصتونه یې برابر کړي وو. د پروګرام موخه دا وه چې د امریکا د کډوالۍ سیستم ته متنوعیت اضافه کړي. دا هغو هیوادونو ته ځانګړی شوی چې په تیرو 15 کلونو کې د 50,000 نه زیات کډوال متحده ایالاتو ته نه دي لیږلي. لاټرۍ غوښتنلیک پروسه به د اکتوبر د 2015 میلادي کال لپاره د اکتوبر د 2024 میلادي کال څخه پیل شي او د نومبر 1 د 2024 میلادي کال پورې به دوام وکړي. د دې پروګرام لپاره هر کال د نوملیکنې رسمي نیټې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا اعلانیږي. هر کال تقریبا 55,000 ویزې د لاټرۍ له لارې خلکو ته ورکول کیږي. هر کال د اکتوبر له پیل څخه تر نومبر پورې غوښتونکی کولی شي وړیا آنلاین نوملیکنه وکړي. د نوملیکنې موده معمولا 10 ورځې وي او هیڅ ډول فیس د غوښتنلیک سپارلو پر مهال نه اخیستل کیږي. د ویزې ترلاسه کوونکی د کمپیوټر له لارې په تصادفي ډول غوره کیږي، یعنی دا د بخت کار دی. هر څوک چې بخت لري او خپل بخت وازمایي هغه به انشاءالله په دې کې حتما کامیابه کیږي. که څه هم دا انتخاب وروسته لا هم ټاکل شوی غوښتنې پوره کول اړین وي. کله چې ته وټاکل شي وروسته له هغه هم ځینې غوښتنې لري، لکه د زده کړې او کاري تجربې اړوند شرایط. ویزې لپاره غوښتونکی باید لږ تر لږه د منځني ښوونځي سند ولري یا په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه 2 کاله تجربه په یو داسې کار کې ولري چې ځانګړي روزنې ته اړتیا ولري. که څه هم انتخاب په لاټرۍ کې د یوې ویزې د ترلاسه کولو لپاره لومړی ګام دی، خو پروسه 100 میاشتې وخت نیسي او هر څوک چې انتخاب شي باید مرکې او نور اړوند اسناد وړاندې کړي. ستاسو د شخصي معلوماتو سره لکه نوم، عمر، د زیږېدو نیټه او د انځور اخیستل مهم دي. ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو عکس په ځانګړو معیارونو مطابق وي، یعنې څرنګه چې دوی درته وایي هغسې باید ستاسو عکس وي. ستاسو نوم کوم چې په پاسپورټ کې، عمر په پاسپورټ یا په تذکرې کې، دغسې د زیږېدو نیټه او انځور اخیستل دا مهم شیان دي. ستاسو درخواست به آنلاین تایید شي او تاسو ته به د تایید نمبر درکړل شي. دا نمبر خوندي وساتئ ځکه په راتلونکي کې به اړتیا ولري. وروسته د ټاکلې مودې تاسو کولی شئ چې پایلې آنلاین وګورئ. په یاد ولرئ دلته ځینې مهمې ټکي دي چې هر څوک یې باید په پام کې ونیسي. فقط یو ځل درخواست ورکړئ، د 100 ځلو غوښتنلیک ورکول به ستاسو غوښتنلیک رد کړي. د پاسپورټ اندازه عکس په مناسبو معیارونو مطابق واخلئ، یعنې د شا بیکګراوند دې باید سپین وي، عکس باید په HD کې او دې چې کوم اندازه درښولې ده کوم چې د پاسپورټ مطابق عکس دی هغه باید وي. وخت یوازې په ټاکلې موده کې درخواست ورکړئ، مخکې یا وروسته به ونه منل شي. د اکتوبر له 4 څخه بیا د نومبر تر 2 پورې په دغه منځ کې باید تاسو د دې لپاره درخواست جمع کړئ. نو دوستانو دا و د لاټرۍ لپاره یو ساده او اسانه لارښود او د لاټرۍ تاریخچه چې څنګه لاټرۍ په 1990 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا دې لپاره شروع کړل شوه چې هغه هیوادونه
چې امریکا ته د هغه هیواد نه ډېر کم کسان راغلي دي، یعنې په 15 کلونو کې تر 50,000 نه کم کسان راغلي دي. د هغو هیوادونو لپاره امریکا دا پروسه شروع کړه. نو هیله لرم چې دا ویډیو تاسو سره مرسته وکړي او دا ویډیو مو خوښه شي. که تاسو کومه پوښتنه لري په کمنټ کې را سره شریکه کړئ، او که تاسو غواړئ چې نور معلومات ترلاسه کړئ نو مهرباني وکړئ چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ. د بریا هیله درته لرم. تر بیا لیدو مو الله مل شه.